سلامونه ملګرو، زموږ یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. شاوخوا 2,00,000 مغول له لیرې ځای څخه و ډیلي ته د جګړې لپاره راغلي وو. ظفرخان په مغولو پسې ډېرې منډې وکړې. هغه په بېرحمۍ سره پر هغوی باندې حملې کولې. جګړه پیل شوه. په 14مې پېړۍ کې د نړۍ ستر باچاهان چې ځانونه یې ډېر زورور ګڼله، د یوه نوم له اورېدو څخه هغوی ډېر وېرېدله. د هغه نوم مغول و. هر چېرته چې به د دوی بیرغ پورته سو، هلته به یوازې تباهي راتله. مغول چین په ګونډو کړی و. دوی روسیه ورانه کړې وه. دوی منځني ختیځ، فارس، عراق او سوریه تباه کړې وه. د ټولې نړۍ حالت خراب شوی و. د چنګیز خان له مړینې وروسته د هغه زامنو او لمسیو د هغه ارمانونه نور هم مخکې یوړله. دوی یوه عقیده درلودله. ویل به که څوک تسلیم سي نو هغوی به ژوند وکړي، او که زموږ سره جګړه وکړي نو ستاسې په ښار کې به حتی یو سپی هم ژوندی پاتې نه سي. مغولو د خپلو یرغلونو په ترڅ کې د نړۍ 1.5% انسانانو وژلي وو. چیرې چې بتلل هدف یې لوټ، باج اخیستل او خلک غلامان کول وو. او هغه کسان چې جګړه یې ورسره کوله، ښارونه به یې ورباندې سوځول او ورانول به یې. اوس د دوی بل هدف ډیلی ښار و. د دوی توپاني پوځ د هند سرحد ته رسېدلی و، خو دوی نه پوهېدل چې د ډیلي پر تخت باندې داسې یو سلطان ناست دی چې همدومره بېرحمه او سختګیره دی لکه دوی چې دي. د دې سلطان نوم علاودین خلجي و. کله چې علاودین خلجي د 1290 کال په پای کې د ډیلي سلطان سو، هغه ولیدل سلطنت یې ناپیداره دی او تر ټولو لوی ګواښ د مغولو یرغل دی. خلجي پریکړه وکړه چې مغولو ته به د هغوی په ژبه سره ځواب ورکړي. په 1298 کال کې مغولو په شاوخوا 100,000 سرتیرو سره و ډیلي ته نږدې په یوه کلا کې سره راجمع سوي وو. دوی ډېر باور درلودی، فکر یې کوي لکه نورې پاچاهۍ دا ځای به هم همداسې ژر تسلیم سي. خو خلجي د خپل پوځ مشري خپل ورور علو خان او تر ټولو وفادار جنرال ظفرخان ته سپارلې وه.